د کابل شمالي کودامان ولسوالۍ چې په شنو باغونو پوښلي او پکې په وروستیو 2 لسیزو کې په میلیونونه تاکونه پکې روزل شوي چې هر کال پکې په لسګونه بیلابیل ډوله د انګورو محصولات ترلاسه کیږي. د کابل د خیرخانې له کوتل ورهاخوا دا سیمه په ښکلي انګورو باغونو پوښل شوي چې د پروان او د کاپیسا ولایتونو تر لمنو پورې د باغونو دا لړۍ رسیږي. افغانستان په ټوله کې یو کرنیز هیواد دی چې انګور یې یو له مهمو صادراتي عناصرو څخه شمیرل کیږي چې د کورني مارکیټ نه یې ظرفیت خورا لوړ او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرات یې ترسره کیږي. در قدم اول خب باید ما بهترین صادرات داشته باشیم، چون که کشورهای دیگه هم تولید وطن ما را استفاده کنند. ما یک روابط دوستانه داشته باشیم بهتر است. باز اگر امکان نداشته باشه مشکلات ایجاد میشه. باید ما فابریکای جز داشته باشیم که ما تولید وطن خود بتونیم جز تولید کنیم و به دسترس همگی قرار بگیره. پیشنهاد ما به تمام ملت خود ما است که ما باید تولید وطن خود استفاده کنیم. بالخصوص شما مراسم‌های عروسی را شاهد هستید، میریم در فصل سالی که ما چندین نوع میوه داریم، مگر متاسفانه بدبختانه یا مالته یا کیلای هندی بالای میزشان است. باید از این انگور حسینی، انگور شنگلخانی از این وطن خود ما استفاده کنند تا باشه هم اقتصاد دهقان ما خوبتر باشه، هم پول ما از جیب ما بیرون از کشور نره. باز هم نظر ما است که در وطن سرمایه گذاری شود و وزارت زراعت خواهش ما است که باید به دیاقین کشور ما کمک کنه. شما میبینید که ما انگور از سایگی هم جور میکنیم. شما شاهد بودید که ما در چتا انگور میگیرن، تار بسته میکنن، به چتاویزان میکنیم، از او کشمش سایگی جور میکنیم. انگور کشمش سایگی میباشه و ما انگور در زمین پاک میکنیم، هموار میکنیم، از او کشمش جور میکنیم، کشمش پهلوی که ما میتونیم خوب صادرات به روسیه هم داشته باشیم. دا هم یو له هغه باغونو څخه ده چې باغ لرونکي یې که څه هم د خپلو محصولاتو په راټولولو بوخت او د صادراتو لپاره د تیارۍ بهیر پیل کړی. ډیری د سیمې مشران دلته د خپلو اولادونو سره د خپلو انګورو محصولاتو د راټولولو بهیر پیل کړی. دوی زیاتوي چې لا هم تر ډیره بریده یې په سیمه کې د باغدارۍ بهیر په سنتي ډول سره مخته روان ده. د کوهدامان په 2 ولسوالیو کې په لسګونه ډوله بیلابیلې تازه میوې په سلګونه باغونو کې شتون لري او تر ټولو جالبه خو یې دا ده چې د کلي ځوانان او خلک په دې شنه باغونو کې د کارونو د ترسره کولو ترڅنګ یې ځوانان سره د خپلو پخوانیو وختونو کیسې هم کوي او هم یې د فصل د راټولولو بهیر روان وي. د باغ لرونکو ډیری غوښتنه د نوي حکومت نه دا ده چې باید دوی ته د باغدارۍ نوي میتودونو په هکله معلومات ورکړي. دغه انګور چې دی زموږ دا حسیني ده او دا حسیني چې دا هم ډېر ښه بازار لري، هم ډېر ښه انګور دی. ګورې نام خدا چې یو چیله دومره ښه والی لري چې مرض نه انګور ساتي. دغه یو دانه چې پوچ شوې ده دا باز د بارانو د دغه خبرو دی او دغلته تاسو وګورئ چې د زما ایله ټول دهقانانه دا ده چې دا باید په وخت کې دې باندې دوا ووهي. د وخت نه چې دوا بې وخته شوه بیا دا داسې کېږي ودې هغه انګور ته وګوره، دغلته وګورئ دغه لږ ذره بې وخته دوا لګېدلې دغسې خراب شوی. دغه بعضې اوږې چې وچېږي دا خوسا کېږي، دا هم دوا تاثیر ده، هم د ډېر ټپواړی چې دې باندې مرض ډېر زیات تاثیر کوي. باید ما خزبرگ از این همیشه دیم. این خزبرگش دیم این انگور روشن میشه. شما سیر کنی این خوشه را، این خوشه نسبت به این خوشه جداست. این از 4 سو شمال میخوره. این هم روشن است، هم انگور سیست. او این خوشه که یک ذره خراب شده چندین خوشه یک جا شده.
این تف میکنه، این که تف کتی گنده میشه. و پیشنهاد ما به تمام دیاقین کشور، بالخصوص به دیاقین کدامنی است که ما به می سطح آستا به تجارت که رو آوردیم، از دیاقین از دیقانی خود رو آوردیم. باید دیقانی را رشد بتن، کم 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 انشالله سرنوشت همه بزرگای ما به تجارت و به رسیدگی میشن. این تو روز باشه که خود دیقان ما بتونه که انگور خود صادرات کنه به کشورهای همسایه و به کشورهای دوردست. خواهش دیگه هم از دیقانای خود دارم، دیقان ما که جواز بگیره میتونن که از طریق دهلیزهای هوایی یک تن دو تن انگور خودشان صادرات کنه. دوست رفیقی که داشته باشن در کشورهای اروپایی میتونن که صادرات کنن. بخیر وقتی باشه که صادرات ما را اجازه بده دنیا افغانستان بازم به رسمیت بشناسه، حکومت امارت اسلامی ما را. اینی خوشه که هر قدر از زمین بالا باشه همه قدر خوبش می باشه. این با عذاب هم بلند می باشه و یک روشنی خاصانه. انگور کس به هفته و ضرورت داره. سابقه روی سفیدای ما یک متل میکردن، جناب ایجاب صاحب، سابقه روی سفیدای ما یک متل میکردن، میگفت در باغ که مدرویی امی لونگی رو مسرت بگی کنار بگذار. لونگی رو در یک جای بان که لونگی تو سر تاک و انگور سایه نکنه. انگور قدر با سایه اساسیت داره. انگور که چقدر در روشنی باشه همه قدر خوب حاصل میگیره، همه قدر روشن می باشه، همه قدر شفاف می باشه. د کوهدامان د انګورو د شنه باغونه چې د کابل شمال کې موقعیت لري چې هر کال پکې په لسګونه زره ټن انګورو محصولات تولیدېږي. د دې ولسوالیو زیاتره باغ لرونکي د کرنې او مالدارۍ له وزارت نه غوښتنه کوي چې د انګورو باغونو ته د اوبو رسونې او د باغونو د روغتیایي مسؤلیت په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. نیاز عمده در شرایط فعلی به ما آب است که در سر تا سر کدامن قلت آب بوده و هست. در قبال از این ما به ادویه ضرورت داریم، به کود کیمیایی، کود سفید، کود سیاه و ادویجات ضد امراض که امیال اگر شما در بعضی باغا بری امی مرض قرغنه یا قارچ به اوج خود رسیده که تباکن است، باید جلوازی گرفته شود. یک دوم امی حکومتی که گذاشته بود تقریبا با ما تماس نزدیک داشت اما اونطور کمکی نمیشد در قسمت ادویجات و غیره که این مشکل مردم حل بسازه. د کوهدامان مشران که څه هم د تیرو کلونو پر خلاف زیات د انګورو د محصولاتو د پلور یا د مارکیټ له کمښت نه شکایت نه لري، خو دوی د نظام له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د بزګرو او باغ لرونکو د ستونزو د حل لپاره اساسي تدابیر ونیول سي. زمونږ یوازینی خواهش د نوې ادارې نه دا دی او بالخصوص د ملا صاحبانو نه چې موږ سره په عرصه د باغدارۍ، دامدارۍ، زمیندارۍ، کشاورزۍ کې وروره ګوله کومک شي، وروره ګوله چې د دهقان بیچاره وده وکړي او حاصلات مخ په وړاندې شي او رشد وکړي. نو دا ښه خبر ده چې وروره ګوله مظلوم بیچاره ملت ته وروره ګوله بازاریابي وشي، سردخانې ورته جوړې شوي دي جوړې شي. د حاجي صاحب میرویس خان نه منندوی یاستو چې په دې عرصه کې موږ سره ډېر کومک او ډېر خدمات عرضه کړي دي او نور نو وروره ګوله د دې نوې ادارې نه دا تقاضا لرو چې د حقینو سره ډېر زیات کومک شي او دې ورته وروره ګوله بازارونه جوړ کړي. د
د کرنې او مالدارۍ خونې مرستیال چې په خپل هم باغ لرونکی ده وایي چې د تیرو کلونو په پرتله هم د باغونو حاصلات زیات شوي او همداراز تر یو بریده یې په دې ولسوالیو کې د سنتي باغدارۍ په ځای صنعتي باغدارۍ هم رواج شوې ده. دوی زیاتوي که د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په هیواد کې د باغدارۍ سکتور ته پاملرنه وشي نو هم به د هیواد کرنیز محصولات زیات شي او هم به د هیواد په اقتصادي بهیر مثبت اغیزه وکړي. دوی وایي له هغه باغونو چې حاصلات یې تکمیل کیږي بیا د انګورو د پاڼو لپاره د سیمې د خلکو لخوا ورته څاروي خوشي کیږي. د خصوصي سکتور غړي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د هیواد عمومي صادرات هم زیات شوي خو دوی وایي که د حکومت لخوا د کورنیو صادراتو ملاتړ وشي نو دا به هم د هیواد بزګر او باغ لرونکي د لا زیاتو باغونو او د کرنې په پراختیا کې پانګونې ته تشویق کړي. فضل خدا باشه امسال انگورم هم خوبش است، فصلم هم خوبش است. خو ناشکری نشه به مردم یک لقمنان حلال هم شده، قیمت شام خوب تر است. بازم پیشنهاد ما به حکومت امارات اسلامی است، خاص برشان پیشنهاد میکنم که وطن زراعتی است، کوشش کنن که اشکم دهقان خود سیر بسازن. والله قسم مگر اشکم دهقان سیر نباشه و انگورش ارزان به فروش برسه، میوهشون ارزان به فروش برسه، ما فکر نمیکنم که اشکم خود حکومت هم سیر شوه. آبادی دهقان ما، آبادی حکومت ما، سی وطن زراعتی است. نسبتا ما خوب صادرات به پاکستان داریم، خب متاسفانه در وقت صادرات ما یک تعداد مشکلات ها را قبلا ما میدیدیم، شاهد بودیم. در حکومت امارت اسلامی هم یک تعداد مشکلات هایی است که انگور مردم، میوه مردم، رومی مردم به تورخم استاده 3 روز 4 روز در بر میگیره. اوسون تورخم یک اسکینر ایجاد کردین که تاجرای ما، چندین تاجر ما متضرر شدن. بازم پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی است که باید ما بتانیم به پاکستان خوب صادرات داشته باشیم و به هندوستان هم صادرات داشته باشیم. قیمت انگور هم خوب است، دیاقین ما هم راضی هستند. سره لدی چې د کوهدامان و ولسوالۍ چې د مرکز کابل سره تړلي خو لا هم په ډیری برخو کې د سیمې خلک لا هم د محصولاتو هغه برخه کې چې کورني او بهرني مارکیټ ته لار نشي پیدا کولای باید هغه انګور په ممیزو تبدیل کړي. که دا لړۍ په سنتي ډول ترسره شي ضایعات یې څو برابره زیات وي او که په صنعتي ډول سره ترسره شي ګټه به یې باغ لرونکو ته زیاته او ضایعات یې کم وي. خو لا هم د صنعتي کېدو لپاره یې امکانات خورا محدود دي. ښاغلی حاجي زاده دا پروسه په پوره ډول سره د درمن په منځ کې تشریح کوي. شما میبینی این کشمش است، این کشمشی که یک ذره خوبش نباشه صادرات کرده نتونیم، بازی انگور کشمشی است. این کشمش باز ما ایره پایه میگه جوار میکنیم، بازی را کوار کردیم این کشمش میشه. با در وقت جمع کردنش بازی چوبکایش جمع میشه. چوبکایش شما بیایم تو چوبش که جمع کردیم اینطور بازی را دانه میکنیم. این دانه است او امرای اما چیش است. اینال این دانه شد. این دندگکایش هم مکمل جمع میکنیم. میره که جمع کردیم این دیگه کشمش میشه که دو باری را باید ما دو روی ملاق میتیم. شما سعی کنید این کشمش باز ما این طرفش که هفته و زد خوش شد، باز ما این به روی دیگه دور میتیم. به روی دیگه که دور دادیم اول زمین جارو میکنیم، پاک میکنیم، باز بعد از دیگه این تو کشمش میشه. این به هفته و بیشتر هم ضرورت داره. این باید باز اینی چوبای از این ما چندیم. اینی چوبایی است که چوبایی که کارآمد نباشه، از امو چوبش جمع کردیم اینجا ماندیم. این به چند روز دیگه هم هفته و ضرورت داره که تا خشک شوه. حالا می کشمش نم داره، ای از نم برخوردار است، باید خشک شوه دیگه. باز هم با پلح استفاده میشه، هم میتونیم تیره به کشورهای آسیای میانه و روسیه ایجا که بازارش خوب باشه با صادرات کرده میتونیم. این دیگه نگاه میکنیم که تا بازار مناسب باشه برشان. این کشمشی است که بسیار کم گولی خورده، این گولی نخورده، این طبیعی میباشه. باز کشمشی را که گولی نزنن، انگوری را که گولی نزنن، خودش هم طور طبیعی باشه. بازی قیمتش نسبت به کشمشایی که گولی خورده باشه. گولی مطلب تان از امو دواست. از امو دواست، بله او را گولی میگن. او باز کشمش انگور هم کته میسازه، هم پوستش یک ذره محکمتر میسازه. باز مزه از او مثل کشمش نمی باشه که
ارگانیک باشه وطنی باشه ای باز خوبتر است نسبت به دا هم د سیمې هغه مشران چې د انګورو د فصل راټولولو لپاره په کار بوخت دي دوی که څه هم د کمرې په مخ د خبرو سره لیوالتیا نه لري خو وایي چې مسئولین باید د انګورو تولیداتو ته جدي پاملرنه وکړي. ما در کودامن 9 رقم انگور داریم. اتولکی خود زیاد پس خود 9 رقم انگور داریم که اینی را میبینی که به حساب انگور تایفی میگنشه. تایفی انگورش بسیار زیاد کلان میباشه مگر به خاطر بیوی راستی تایفی های ما اینی قسم مانده و کشمیشی ها باز هم خوب شده. همین دوایی که میزنه مال یک ذره دانه خود کلان کرده یعنی دانای کشمیشی هم همین قسم بود. تا که تایفی داریم، حسینی داریم، کشمیشی داریم، منقه داریم، دیگه گلدانی میگنشه گلدانی داریم. خب مقصد یک 13 رقم، 14 رقم، 15 رقم انگور یعنی در دست کلگی هستند. مگم نرخ نداره. امسال یعنی فضل خدای ذره خوب است نرخش مگم هر سال از همی 7000 8000 10000 ما بالا ایرانی میپره. یعنی امو قیمت او زده تمام شد امو قیمت تیلش و ما او جویی نداریم از ماشین میکشیم اونمو پیسه تیل از ایران نمیکنه. والا دولت ما خب باید است که در واقعیتش توجه سری مردم بکنه. گفتم امسال یک ذره خوب است. باید است که چیز وزارت زراعت ما کود بخش ما بته سابق واره پودر بته او بخش ما یک هزار جایی که پیدا میکنه او بخش ما بته دیگه. تقاضای ما از دولت همیست که به حساب همو چیزی که سابق در دوران داوود خان و ظاهر خان بخش مردم زراعت میداده که همیشه ما تقاضا میکنیم که به مردم غریب بیچاره باید است که برسونه و پس ما همو پیسه از اون بخشش میرسونیم. ای که ما اینال راستی در واقعیت پیسه نداریم مردم غریب بیچاره و مسکین است مگم اما کار میکنن که تیل میخرن دینمی انگور یعنی انگور ما رو میبینی که بینمی حالت است. دا هم هغه ژورې څاګانې دي چې د باغ لرونکو لخوا د باغونو د اوبو کولو لپاره د ځینو شتمنو کسانو لخوا کیندل شوي خو په ټوله کې د باغونو د اوبو ورکولو لپاره د ژورې څاګانو کیندل د هر باغ لرونکي د وس خبره نه ده. تختیم راکې د سولر موږ ته فایده ده که تیل هم راکې فایده ده دهقان ته که برمې ورته وویل شي هم فایده ده پوه شوې که نه ځکه دا ډېر یو ښه سهولت دی چې وروره دهقان ته ورځي لاس ته ورځي پوه شوې که نه دا شیان اوس موږ دغه حاصل دی زه چې داسې فکر کوم چې دا موږ خرڅ کړو نو په من کې که چارک موږ ته پاتې شي هغه هم خداسته. دا سړی چې په سنتي ډول سره د انګورو د تاکونو روزنې په اړه وایي چې تر اوسه یې 10 ګونه کسانو ته په دې برخه کې زده کړه ورکړې. دوی زیاتوي چې د انګورو د روزنې په برخه کې خورا زیات کارونه کړي. اوس په دې برخه کې په لوړه کچه د تاکونو د روزلو ظرفیت لري. نو موړی بیا د تاکونو د عمر په هکله هم داسې وایي. اونده گپ تاکبری است. تاکوندش تاکبری است. اگر تاکبری نشه تاک از بین میره. برای ایت این کنه دیگه کارش مشکل نداره به تاکبری چین کن نداره. تاکبری فقط هدف امی تاک فقط سر تاکبری زنده است. تاک میبری تاک یک قسم بریده میشه. تاک چیله دیگه قسم بریده میشه. چیله از 4 پوند 3 پوند 4 پوند زیاد بریده نمیشه. تاک 8 پوند 7 پوند اگه تو میخوره. اگه تو میتی چه امور تناب میمونی ولی 5 شاخ ما میگیم کاش 5 شاخ ما شاخه مردم 5 شاخ میاد و 5 شاخ زیر انگور به انگور میبینیم. ما خود رسولی کلاکون ترجمه خود میگم نه و کلاکون بنیاد تاک است. در سابق هم کلاکون تاک بود. اینجا نبود. این گلدره شکردره فردیان نبود تاک. این فقط تاک میاد بود. کلی ما تاک بودی جا میرفتیم خودم به میدیشتیم خود بچه خیلی بودم تاک بودی میرفتیم. مثلا گلدره می شکردره سال خوجه میرفتیم. مثلا بابا قشقار میرفتیم. زمین میرفتیم نمیفهمیدن. یا تاگوری ما میکردیم. مقصد ما کم کم مردم ترجمه کنه مردم نمیشون زیاد شد. نمیتونه که مردم از تاگوری بره. این ملکار این تاک شوندن بعد یاد خودم است این تاک سال است. چون این تاک 55 سال میشه. یک تاک 100 سال دوام میکنه. یک 500 سال دوام میکنه. که مثلا تاگوری خوب بشه.
کل تکبری است. باید هر سال تکبری شه هر باشه. سال تکبری. اینا میاد این بچه‌ها هستن میبینیم یکی اون یکی نیست. احد نام داره. گفتم فقط این تکبری کشیش تاک ما زیخت با شما تکبر هستیم. این ما اصلا تکبری شروع میکنیم. تکبری تیرمای خیلی نفت داره. تا خشک میباشه اون میریزه اوش. اوش جذب میفته و بعد میاد منطقه که نخرا پوری دیره و خاک میشه. یک خاک میکنه. از اون نمیشه که. او چکی دیگه زد. او چکی خوشش میشنی و خیلی بقات میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډیره مننه ستاسو نه چې دلته راغلي یاستئ او بیا له جناب حاجي صاحب میرویس حاجیزاده نه چې دلته د زمینه مسایده کړې او د کوشش کوي په سطح د ګودامان نه چې په سطح افغانستان کې د زراعت مورد کې ډیر زیات کوششونه روان کړي دي، نه بیا هم نړۍ مننه. دلته مشکلات دا دي چې اول خو د دوا مشکلات دي، بل د زراعت مسؤلین دلته زیات توجه نه کوي، بل د اوبه نشته، د اوبو مشکل ډیر زیات دی دلته چې اول د نهر پروان و د مخکې راته او په دې 100 کالو کې چاره نه وسته او چا ورته بیخي زمینه مسایل نه کړه، هر څوک خپل غم کې روان و. هر څونه کوششونه چې موږ چې د اوبه دلته راشي، د اوبه که دلته راشي تر کابله پورې دا ډېرې غنیمتي اوبه دي او کولی چې هغه حتی سیند د کابل هم په دې باندې پاک شي. نو امید دا ده چې په آینده کې د دې دپاره توجه وشي. دا دوه مشکله ډېر عمده دي او دې ته د زراعت هېڅ توجه نه ده کړې تر اوسه پورې. خو بیا هم جناب حاجي صاحب میرویس حاجیزاده خواهش کوو چې د دې مشکلات دپاره زیاته نوره توجه وکړو او دې نه زیاته مننه کوو. د هیواد د خصوصي سکتور غړي چې د انګورو په صادراتو بوخت دي وایي چې د معمول په څیر هر کال چې د افغانستان د صادراتو بهیر پیل کیږي نو د ګاونډیو هیوادونو لخوا دوی له ستونزو سره مخ کیږي او له مسؤلو بنسټونو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي.